د دغه الیوژن په مرسته تاسې کولی شئ چې پر دې ځان وپوهوئ چې ستاسو د سترګو او د مغزو ترمنځ اړیکه څنګه ده. تاسې یوازې پر دغه منځنۍ نقطې باندې دقت وکړئ او بلې هیڅ خواته مه ګورئ. له دې وروسته به دا نورې نقطې کرا کرا ستاسو له سترګو ورکیږي او پټیږي به. نو که تاسو ته یو یا دوه نقطې پټیږي یا ورکیږي نو دا پر دې معنا ده چې تاسې له هر څه څخه ډېر زر مخ ګرځوئ او ستاسې د تمرکز کولو توان ډېر کم دی او سم تمرکز نشئ کولی پر یو څه باندې. او که تاسې د خپل تمرکز په مرسته کولی شئ چې دا درې واړه نکات ورک کړئ نو تاسې سره یو نارمل او عادي د تمرکز کولو ځواک دی. خو که تاسې همدا درې نکات د 50 ثانیو لپاره ورکولی شئ نو دا پر دې معنا ده چې تاسې سره یو تر ټولو ځواکمن قوت دی د تمرکز او دا د ډېرو کمو اشخاصو سره وي چې په زرګونو اشخاصو کې یو شخص سره دغسې د تمرکز کولو توان وي. نو ستاسې تمرکز عادي دی او که یا هم ځواکمن تمرکز درلودونکي یاست کمنټ کې را سره حتما شریک کړئ.